د یوسف مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 12مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 111 آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 1 آیت څخه اورئ. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. غی چې د هغو دغه مکر ډکې خبرې واورېدې نو په هغو پسې استازی واستو او د هغو لپاره د تکیه کولو مجلس جوړ کړ او په میلمستیا کې د هر یوې په وړاندې یوه چاړه کېښودله. بیا په همغه وخت کې چې کله هغوی میوې پرې کولې خوړلې هغې یوسف ته وویل چې د هغو مخې ته راوځه. کله چې د هغو ښځو نظر پر هغه باندې ولګېده نو هغوی هکې پکې پاتې شوې او خپل لاسونه یې غوڅ کړل او غیر اختیاري وویل پاک دی الله، دا سړی خو بشر نه دی، دی خو کومه لویه پرښته ده. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. د عزیز میرمنې وویل وګورئ دا دی هغه څوک چې د هغه په باب تاسې په ما پورې خبرې کولې. بېشکه چې ما د ده د جلبولو هڅه کړې وه خو دی وژغورل شو. که دی زما ویناو نه مني نو بندي او ډېر ذلیل او خوار به کړی شي. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. یوسف ویل ای زما ربه د دې په نسبت بندي کېدل ماته ښه دي چې زه هغه کار وکړم چې دا خلک یې له مانه غواړي او که ته د هغو دسیسې له مانه دفع نه کړې نو زه به د هغو په دام کې ونښلم او په ناپوهانو کې به شامل اوسم. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. د هغه رب د هغه دعا قبول کړه او د هغو ښځو چلونه یې ورڅخه دفع کړل. بېشکه همغه دی چې د هر چا اوري او په هر څه پوهیږي. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. بیا هغو ته دا فکر ورغی چې د یوې مودې لپاره هغه بندي کړي په داسې حال کې چې هغوی د هغه د پاکلمنۍ او په خپله د خپلو میرمنو د ناوړه چلند څرګندې نښانې لیدلې وي. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. بندیخانې ته دوه نور غلامان هم له هغه سره ننوتل. یوه ورځ له هغو نه یو تن هغه ته وویل ما په خوب کې لیدلی دي چې زه انګور د شراب لپاره زبېښم. بل وویل ما ولیدل چې زما پر سر باندې ډوډۍ ایښي دي او مرغان یې خوري. دواړو وویل موږ ته د دې تعبیر وکړه موږ وینو چې ته یو ښه سړی یې. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. یوسف وویل دلته چې کوم خواړه تاسې ته درکول کیږي د هغو له راتګ نه مخکې به زه تاسې ته د دې خوبونو تعبیر وکړم. دا علم له هغو علمونو نه دی چې زما رب ماته راکړی دی.
واقعیت دا دی چې ما د هغو خلکو تګلاره پریښې ده چې په الله باندې ایمان نه راوړي او له آخرت نه منکران دي. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. د خپلو مشرانو ابراهیم علیه السلام، اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام تګلاره مې غوره کړې ده. زموږ دا کار نه دی چې له الله سره څوک شریک وانګیرو. په حقیقت کې دا په مونږ او پر ټولو انسانانو باندې د الله فضل دی چې هغه مونږ له خپل ځانه پرته د بل چا غلامان نه یو ګرځولي، خو زیاتره خلک شکر نه باسي. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ای د زندان ملګرو، تاسو په خپل فکر وکړئ چې ډیر بیلابیل معبودان ښه دي یا هغه یو الله چې پر ټولو باندې برلاسی دی؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. له هغه خدایه پرته چې تاسې د چا بندګي کوئ، هغوی له دې پرته نور هیڅ نه دي چې صرف څو نومونه دي چې تاسې او ستاسې پلرونو ایښي دي. الله د هغه لپاره کوم سند نه دی نازل کړی. د فرمانروایي قدرت له الله نه پرته د بل هیڅ چا لپاره نشته. د هغو حکم دی چې په خپله له هغه نه پرته تاسې د بل هیڅ چا بندګي مه کوئ. دا د ژوند سمه سیخه لاره ده، خو زیاتره خلک نه پوهیږي. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ای د زندان ملګرو، ستاسې د خوب تعبیر دا دی چې له تاسې نه یو تن خو به آزاد شي او خپل بادار یعنی د مصر باچا ته شراب ورکړي. پاتې شو دوهم، نو هغه به په دارو زړول شي او مرغان به یې سر په ټونګو ټونګو وخوري. د دې خبرې چې تاسې پوښتنه کوله داسې حکم شوی دی. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. بیا له هغو نه چې د چا په باب دا ګمانو چې هغه به خوشي کړی شي، هغه ته یوسف وویل چې خپل بادار یعنی د مصر پاچا ته زما یادونه وکړه. خو شیطان هغه داسې په غفلت کې وغورځاوه چې هغه خپل بادار یعنی د مصر پاچا ته د هغه ور یادول هیر کړل او یوسف څو کاله په زندان کې پاتې شو. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. یوه ورځ باچا وویل ما په خوب کې لیدلی دي چې و چاغې غواوې دي چې و ډنګرې غواوې خوري او د غلې وشنه وږي دي او نور و وچ. ای درباریانو، ما ته د دې خوب تعبیر وښایاست که تاسې د خوبونو په مطلب باندې پوهیږئ. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. هغوی وویل دا خو ګډ وډ خوبونه دي او موږ د دغه شان خوبونو په مطلب باندې نه پوهیږو. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون.
له هغو 2 تنو بندیانو څخه چې یو تن له زندان څخه ژغورل شوی و او هغه ته له یوې اوږدې مودې وروسته اوس خبره ور په زړه شوه. هغه وویل زه تاسې صاحبانو ته د دې معنا درښیم. ما لږ زندان ته یوسف ته ولېږئ. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. هغه ورغی ویل یوسفه ای له سره تر پایه ریښتونیه ما ته د دې خوب مطلب وښایه چې و چاغې غواوې دي و ډنګرې غواوې خوري او و شنه وږي دي او وچ ښایي چې زه هغو خلکو ته بیرته ستون شم هیله ده چې هغوی وپوهیږي. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. یوسف وویل تر 2 کلونو پورې به تاسې د کروندو کښتونو په کرنه بوخت شئ. په دې دوران کې چې تاسې کوم کښتونه لو کړل له هغو نه صرف لږ غوندې برخه چې تاسې د خوراک لپاره په درد خوري راوباسئ او نور په خپلو وږو کې پرېږدئ. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. بیا به 2 کلونه ډیر سخت د قحطۍ او وچکالۍ راشي. په هغه زمانه کې به هغه ټوله غله وخوړله شي چې تاسې به د هغه وخت لپاره راغونډه کړئ. که څه وسپمیږي نو همغه به وي چې تاسې د تخم لپاره خوندي ساتلی وي. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. له هغه وروسته به یو کال داسې راشي چې په هغه کې به د رحمت په ورښتونو سره د خلکو فریاد واورېدل شي او هغوی به د انګورو او نورو دانو شیره وزبیښي او اوبه به ورڅخه وباسي. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. باچا وویل هغه ماته راولئ. خو کله چې استازی یوسف ته ورغی نو هغه وویل خپل بادار یعنی باچا ته بیرته ورشه او له هغه نه پوښتنه وکړه چې د هغو ښځو څه معامله ده چې خپل لاسونه یې پرې کړي وو. زما رب د هغو له مکارۍ نه ښه خبر دی. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. باچا له هغو ښځو نه پوښتنه وکړه تاسې د هغه وخت څه تجربه لرئ چې د یوسف د مینې جلبولو هڅه مو کړې وه؟ ټولو په یوه آواز وویل پاک دی الله، موږ خو په هغه کې د بدۍ یو بڅری قدر هم ونه موند. د عزیز میرمنې وویل اوس حق څرګند شوی دی. هغه خو همدا زه وم چې د هغه د مینې د راجلبولو هڅه مې کړې وه. بېشکه چې هغه بیخي ریښتونی دی. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. یوسف وویل له دې نه زما مطلب دا و چې عزیز په دې وپوهیږي چې ما پسې شاه هغه سره خیانت نه و کړی او دا چې څوک چې خیانت کوي الله د هغو چلونه د بري په لاره نه سموي. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. زه د خپل نفس ښه نه وایم، نفس خو په بدۍ باندې هڅونکی دی، مګر دا چې په چا باندې زما د رب رحمت وي. بېشکه زما رب ډیر بخښونکی او رحم کوونکی دی.
وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. باچا وویل هغه ماته راولئ تر څو چې زه هغه د ځان د خدمت لپاره مخصوص کړم. کله چې یوسف له هغه سره خبرې وکړې نو هغه وویل اوس ته زما په وړاندې قدر او منزلت لري او ستا په امانتدارۍ باندې پوره ډاډینه ده. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. یوسف وویل د هیواد خزانې ماته وسپاره، زه ساتونکی هم یم او عالم هم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. په دې توګه موږ په هغه هیواد کې د یوسف لپاره د حاکمیت لاره اواره کړه. د هغه خوښه وه چې په هغه هیواد کې چې چیرته یې غوښتل ځان ته ځای جوړ کړي. موږ خپل رحمت چاته مو چې خوښه شي ور په برخه کوو. د ښو کسانو اجر له موږ سره نه ضایع کیږي. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. او د آخرت اجر د هغو کسانو لپاره ډیر غوره دی چې ایمان راوړي او د خدای له ویرې سره کار کوي. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. د یوسف علیه السلام ورونه مصر ته راغلل او د هغه په وړاندې حاضر شول. نو هغوی یې وپېژندل خو هغوی هغه ونه پېژانده. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. بیا چې کله هغه د هغو څټه تیاره کړله نو د خوځېدو په وخت کې هغو ته وویل خپل میرانی ورور ماته راولئ. نو ګورئ چې زه په څه شان پیمانه ډکه اړوم او څنګه میلمه پالنه کوم. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.